د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختریات ګنډاپور ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ مقابله کول دي او زیاته کړې ده چې په دې اړه د ترهګرۍ مخنیوي اداره یا CTD موثره کړې شوې او فعاله کړې شوې ده د بدخورۍ مخنیوي لپاره چې څومره کار پکار و هغه نه دی شوی. जो इदारा इसके साथ डील करता है CTD उसकी तंजीम नौ करना, उसको बेहतर फुटिंग्स पे खड़ा करना, तो हमने CTD को रीऑर्गेनाइज करने की इस सूबे में एक कोशिश की है. پیښور پریس کلب کې یو پریس کانفرنس ته د وینا په وخت IGP ویل چې د پولیس لاینز چاودنه کې کاکل ګروپ پیژنګلو شوې ده. دوی ویل چې په صوبه کې مو د CTD بیا د سره جاج اخسته چرته چې د افسرانو کمی او هلته مو نوي افسران تعینات کړي دي. भत्ताखोरी है, ये एक हकीकत थी, लेकिन हमने शायद उस तवज्जो से काम नहीं किया जो करना चाहिए था. हमने इसके लिए अभी CTD के अंदर एक स्पेशलाइज्ड यूनिट का क़याम किया है. IGP په صوبه کې د بدخورۍ د پیښو اعتراف کړی ویلي دي چې بدخوري او حقیقت ته په دې چې څومره کار په کارو هغه نه دی شوی. دی ویل چې د انتخاباتو لپاره د سکیورټي په اړه پخوانی IGP جواب ورکړی دی. د پیښور مخصوصه علاقه مو ریډ زون ګرځولې. پیښور کې په سیف سټي پروجیکټ کار روان دی. د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.